دولسم سبب د جهنم علماء وی القضاء بين الناس بغير علم، د خلق په منځ کې فیصله کول او بی علم فیصله کول، بی علم فتوا ورکول. د بریده رضی الله عنه روایت ده، امام ترمذی رحمه الله نقل کړی چې څوک بی علم فیصله وکي، بی علم فتوا ورکي، دسه انسان په جهنمی نه. یو سړی عالم نه دی فتوا ورکي، دسه انسان په جهنم ته رب العالمین داخل کی. صحابه با د بی علم فتونه ځان ساته، فتوی به نه ورکولې. یو ورځ د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه خواته یو کس راغی، ورته ویلي چې یو سړی او د خپل ښځې شوده وڅکي، آیا دا ښځه په دې باندې حرامېږي که نه حرامېږي؟ وایي ابو موسی الاشعري ورته ویلي دا ښه پته وه. دی ورته ویلي وایي چې ورشه هلته عبدالله بن مسعود دی او غټ عالم دی، د هغه نه تپوس وکړه. ورشه وایي د عبدالله بن مسعود نه تپوس وکړه. وایي هغه سړی راغی د عبدالله بن مسعود خواله، عبدالله بن مسعود نه تپوس وکړه د دې مسلې. هغه ورته ویلي چې انما الرضاعه من المجاعه، رضاعت چې ثابتېږي د ولږې نه ثابتېږي چې وږی بچې. دا سړی روانو په لاره باندې، ابو موسی الاشعري ته غږ وکړه چې دلته راشه. چې کله یې خواله راغی ورته ویلي چې عبدالله بن مسعود ته څنګه فتوا درکړه؟ هغه ورته ویلي وایي ما ته ویلي چې رسول الله ویلي دي چې نه حرامېږي. دی ابو موسی الاشعري ورته ویلي چې لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وای ګوره ما نه به تپوس نه کوئ تر څو پورې چې دغه عالم په تاسو کې موجود وي. ګوره دا غټ عالم دی، د دې نه به تپوسونه کوئ، زما نه به تپوس نه کوئ. نن زمونږ حال وګوره، عالم به ناسي، یو کس به د مسلې تپوس وکړي، په ضد دې چې عالم جواب ورکړي، د عالم نه مخکې امي شروع وکړي چېرې دا مسله داسې ده. بې علمه فتوی نه ځان ساتل پکار دي، په دې باندې انسان ګمراه کېږي. د دې وجه نه بې علمه فتوا چې څوک ورکوي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به دا خلک جاهلانو پسې ورپسې شي، جاهلان سرونه به او دوی په غیر د علم نه فتوی ورکوي. فاضل واضل، په خپل هم ګمراه دي دغه خلک او نور به هم ګمراه کړي د ځان سره. د بې علمه فتوی نه ځان ساتل پکار دي. الله قرآن کې وایي ولا تقف ما ليس لك به علم، الله وایي هغه څه مه بیانوه چې ستا په علم نه وي، تا ته پته نه وي، هغه څه مه بیانوه.